ها شازلمیا نو ته انټرویو لراغلی جی جی بالکل ټیک شو موږ بستانه یو څو تاسو کو کچری تاسو صحیح جوابونه راکړو نو کم پوسټ چې خالی دی پاغه باندې با ستا سلیکشن کیږي جی جی بالکل کوشش وکوم ان شاء الله ټیک شو اولنې پوښتنه موږ دا کوو چې هغه څوک بللی شي چې ویل کیږي د هغې د خپو لاندې جنت دی دا څوک کیدی شي جی د مور د خپو لاندې جنت دی جواب بالکل ټیک ها ستانه زه دویم تپوس کوم چې موږ په اکثرو موقع باندې وایو که نه چې ای مورې اله دای اله بیبې اله امي وغیره دا کومه موقع وي چې دا لفظونه موږ وایو او جی کله چې موږ ډېر زیات ودردېږو خوږ شو په هغه وخت کې موږ وایو چې ای زما مورې ای زما ابی ای زما امي بالکل صحیح بالکل شاباش ها بل تپوس درنه کوم چې فرض که ته مسافر یې او کور ته کال کوي مطلب ټلیفون کوي نو اول ټلیفون خبرې به تر چا سره کوي ها چې زه مسافر شم او بیا کور ته کال کوم نو زه به ها زه به له ټولو نه مخکې خپلې مور سره خبرې کوم خپلې امي سره او هغې نه وروسته بیا زه نور ټول کوروالو سره خبرې کوم نو بیا به د امي نه د هغې د حال احوال د هغې د ژوند د هغې د صحت تپوس کوم دعا به ترې اخلم شاباش مهرباني بل تپوس نه دا کوو چې فرض کا تاسو څلور وروڼه یې او تاسو تقسیمېږئ مطلب جدای کېږئ فیصلې والا راغی فیصلې والا دا فیصله وکړه چې دا څلور برخې دي په دې دریو برخو کې لکه لس لکه روپۍ رسي لکه یو ورور ته لس لکه بل ورور ته او څلورم ورور ته به مور رسي په دغې برخه کې نو ته به په کومه برخه باندې لاس دی په کومه برخه به خوشحاله کومه برخه به کله چې د وروڼو د تقسیم خبر راشي د جدایۍ نو زه به خپله مور اخلم د چا چې موره که مور وي ترې نظر شي د چا چې نشته که نشته هغه ډېره داسې تپوسونه پکې مه کوئ که نه مور خو زما ټوله دنیا ده مور زما برخه نه ده زه د مور برخه یم پلیز محسن صاحب داسې تپوسونه پکې مه کوه د مور تپوسونه پکې ډېر مه کوه بس پلیز پروګرام روان دی بس ایم سوري زه معافي غواړم جی ښه ښه د دې سوال هم جواب راکړه چې فرض که تا نوی واده کړی دی او ستا مور تا ته وایي چې دا ښځې دې پرېږده طلاق یې کړه ته به څه کوې محسن صاحب د دې خو اسان جواب دی ښځه خو بیا هم میلاویږي مور نه میلاویږي چې زما ښځه زما د مور خبره نه اوري د هغې حکم نه مني نو زه به داسې ښځه باندې څه کوم زه به ښځې له پای ټایم باندې درې طلاقه ورکوم بلکل به یې پرېږدم ښځه میلاویږي مور نه میلاویږي سر ډېر زیات ښه هسې دا راته هم ووایه چې په دنیا کې درته د ټول نه زیات خوږ څیز څه شی ښکاري سر ما ته په دنیا کې د ټول نه زیاته خوږه د ټول نه زیاته عظیمه او د ټول نه زیاته اوچته بس هم زما دغه یو مور ده یو مور ده په دنیا کې چې زړګی پرې راټولېږي ډېر زیات زبردست جواب او صحیح جواب دی راکړو ډېر ښه ډېره مهرباني سر ډېره زیاته شکریه ځوانه زما له طرف نه مبارک شه تا چې کوم دی د ټولو سوالونو جوابونه بالکل ټیک راکړه الله دې وکړي چې په عملي توګه باندې تاسو هم او بیا زموږ چې کوم دغه کتونکي دي او دا ټول حال کې چې څومره خلک ناست دي دا ټول د مور پلار په عملي توګه باندې خدمت وکړي زما له طرف نه ډېر ډېر مبارک شه ډېره مهرباني سر د چا چې موره که مور وي ترې نظر شي د
چا چې نشتا کنيشتا غډېرا کډېر ارمان کوینا